جنرال خوشحال سادات د پخواني ولسمشر اشرف غني څخه ګیله وکړه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مارکلای کوم ګرانو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تان پلس چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني پوځ نامتو جنرال خوشحال سادات د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني څخه ګیله کړې ده. هغه که څه هم اشرف غني پخپله نه دی ملامته کړی، مګر له ځینو ستونزو یې پرده پورته کړې ده. نوموړي ویلي دي چې دی په ډېر حساس وخت کې له خپلې دندې لرې شو او یا به یې هم د دندې ځای بدل شو چې دی به هر ځل د ده پلان په نیمایي کې پرېښودو. دی وایي 4-5 ځله یې هڅه وکړه چې ولسمشر غني سره وګوري، مګر امکان ورنه کړل شو. د ده په خبر اشرف غني په خپل شاوخوا داسې کسان راټول کړي وو چې د هغه سره لیدل یې ګران کار و او له بده مرغه غني دې ته نه و متوجه. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه خبرونو لپاره د سره تان پلس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.